الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ډیرو قدرمنو مشاهدینو، مستمعینو، مسلمانانو، ورونو او خویندو او میندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مخکې د دې نه چې د دې حلقاتو افتتاح وکړو، نو کل مقدمه یو څو خبرو ته اشاره کول غواړم. هغه دا دی چې نن اسلامي امت، بلکې مسلمانان، مؤمنان، که نارینه دي که ښځینه دي، دا ټول تربیت ته ضرورت لري، او خاص کر د کورنۍ تربیت او د هغو فقاهت او تفقه په دین کې دا یو اهم ضرورت دی د وخت، او یا په بله اصطلاح من اوجب الواجبات، دا یو لازمی وجیبه ده د واجباتو نه، و اعظم المسؤولیات، او لوی مسؤولیت دی د مسؤولیتونو نه، و اکبر الامانات، او لوی امانت دی د امانتونو نه، خصوصا د پلرونو، د اولیاء الامور او د مشرانو په سټونو کې چې د خپلو بچو، اولادونو او ما تحت کسانو تربیت وکړي، اسلامی تربیت، او د دوی اعمال او خاص کر عبادات، معاملات، اخلاقیات او سلوکیات او حرکات او ناسته ولاړه د علم په رڼا کې، د قرآن کریم د ارشاداتو په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په روشنایي کې ترسره کړي. اول خپل ځان باندې شروع وکړي، او بیا په نورو د مربوط کسانو باندې په کورنۍ کې، په خپلو خپلوانو کې، او داسې په نورو کسانو کې دا درد او غم هغه باید ورسره وي. ځکه الله سبحانه وتعالی په سورة تحریم کې
شپږم نمبر آیت کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنو، د ایمان په صفت مخاطب کړي، بلکې هغه کسانو ته دا خطاب دی چې د ایمان دعوه کوي، د اسلام دعوه کوي. معنا دا چې دغه مؤمنان، دغه مسلمانان، یعنی موږ او تاسو ټول په دې آیت سره مخاطب یو. فرمایي چې ګوره د ایمان تقاضا هم دا دی چې دا کوم وروسته خبره را روانه ده او کوم حکم را روان دی دا په ځان باندې عملي کوي. نو ځکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې کله دې داسې خطاب واورېده فاصغ سمعک، غوږ به ورته کیږي، متوجه به شي چې د رب العالمین د طرف نه څه تاته ویل کیږي. یا به د امر خبرې مأمورات به، یا به د نهي خبرې منهیات به. په مأموراتو به عمل کوي او منهیاتو نه به ځان ساتي. نو په دې ځای کې امر دی او په دې سره مونږ مأمور یو، مسئول یو، او مونږ ته دا مطلوب دی چې یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا. اول خپل ځانونه او بیا د هغې نه وروسته خپل اهل و عیال، کورنۍ، بچي، زامن، لورانې، ټول قوم ټبر چې تاسو د هغې راعي یې، مسؤول یې، دا د اور نه بچ کړئ. ځان به هم د اور نه بچ کړئ، خپل فامیل، کورنۍ، ټبر، اولادونه به هم د اور نه بچ کړئ، بلکې عام مسلمانان به هم د اور نه بچ کړئ. امر دی په دې آیت کې. هغه اور معمولی مه ګڼئ، وقودها الناس والحجاره، چې د هغې خس و خاشاک کاڼي دي او خلک دي سوځي، دا اور پې ګرمیږي. او بیا داسې اور چې د دې اور چوکیداران دي، علیها ملائکه، ملائکې دي مقررې د الله د طرف نه، داسې ملائکې غلاظ شداد چې هغه توندې دي او شدیدې دي، لحاظ دې هم نه کوي، مراعات دې هم نه کوي او کومک هم نه کوي در سره چې د دې اور نه ته خلاص شي، د دې جیل نه هغه ته خوشي کي، د جهنم د بندخانې نه. هغه ځکه داسې یو خلق دی، مخلوق دی د الله، دغه ملائکې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. دوی چیرې د الله نافرمانی نه کوي او څه چې الله جل جلاله ورته وایي هغه ترسره کوي. داسې نه د انسانانو په شان یا زموږ او ستاسو په شان مخلوق چې کله نفس و خواهش هغه پې غالب شي بیا د نفس و خواهش مني، او کله چې نفس و خواهش دې ومانه نو د اور مستحق ګرځي. بلکې ملائکې معصوم مخلوق دی، د نور نه پیدا دی او نه تناولد لري، نه تواصل لري، او نه نکاح کوي، نه خوراک کوي، نه څښاک کوي، د الله په بندګۍ کې مشغول دي. نو هغه ملائکه هغه ستا څارنه کوي. نو د دې وجې نه دا حلقات چې مونږ او تاسو شروع کوو په دې بنیاد چې زمونږ تربیت وشي، زمونږ پرورش وشي، او دارنګه هغه تربیت هغه به کیږي په علم و تعلم سره، په تفقه فی الدین سره. د دې وجې نه څوک چې دین زده کوي او علم حاصلوي دا ماجور دی، یصاب علیها العبد. په دې به الله سبحانه وتعالی اجر درکوي، ثواب درکوي. د دې وجې نه د کورنۍ د اصلاح او د تربیت دپاره دغه حلقات او دغه درسونه او په مختلفو ژبو لکه چې په دې چینل او قنات د پیغام کې د پښتو په ژبه دغه حلقه په یو معین کتاب کې چې هغه العشر الاخیر او د هغې مسایلو احکام چې کوم دي ډېر مفید دي، دا به انشاءالله موږ شروع کوو د الله په توفیق. او دغه علم دی، دغه تعلم دی، دغه فقاهت فی الدین دی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمای
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله اوچتې کړي دي درجې د مؤمنانو په تاسو کې، او بیا خاص کر د علماو د طلبو چې هغه علم حاصلوي، خپل تربیت کوي، خپل اصلاح کوي. نو د دې وجې نه علماء کرام په دې کتابونه لیکلي، په دې تالیفونه تصنیفونه کړي دي. او دارنګه یو عالم دی، هغه یو کتاب لیکلی اصول ثلاثه او قواعد اربعه په نوم باندې. په هغې کې لیکلي دي چې واعلم رحمک الله، پوه شه په دې خبره، علم حاصله که په دې خبره چې د څلورو مسئلو زده کول هغه ډېر ضروري دي. یوه مسئله هغه ده مسئله د علم حاصلول، دا لویه مسئله ده، دا لوی نعمت دی. او بیا د هغه علم هغه څه دی؟ علم د څه شي؟ نن سبا علمونه خو ډېر دي. هو معرفة الله ومعرفة رسوله صلی الله علیه وسلم ومعرفة دینه، د الله پیژندګلوی او د محمد رسول الله معرفت او پیژندګلوی، او دارنګه د دین اسلام پیژندل او معرفت حاصلول. ځکه چې یو سړی بندگی کوي هغه باید د علم په رڼا کې وکړي. که چیرې دی بندگی کوي د علم په رڼا کې نه وي، نو دی ګمراه کیږي، مسیر د ده ضلالت ته دی او ګمراهي ته دی. او دارنګه دا مشابهت دی د نصاراو سره، هغوی ایسته ګمراه شو او په ضلالت کې پرېوتله، ځکه چې د علم لحاظ یې نه کاوه، بلا علم لګیا و، اخته و او ایسته ګمراه شو. نو ځکه په سورة فاتحه کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د دې ضالین نه مراد مصداق هغه نصارا دي، هغوی د دې وجې نه ګمراه شوي دي. او مونږ 11 کرته په 11 رکعته فرایض منځونو کې پناهي غواړو د هغو نه. او دویمه مسله هغه دی العمل، چې په دې علم باندې عمل وکړو، او چا چې عمل کو هغه بچ دی، هغه نجات مومي. او دارنګه که چیرته یو سړی علم حاصلوي عمل نه کوي، نو د هغې مشابهت د یهودو سره دی. ځکه یهودو سره علم و، علمو ولم یعملو، علم ورسره و خو عمل یې نه کو. او دا د شیطان د هغه حیلو څخه دی. هغوی به حیلې کولې، پوهېدله به د الله په حدودو کې، په احکامو کې، او ایسته هغوی لعنتي شو، په لعنت باندې مبتلا شو. نو د دې وجې نه چې څوک علم لري عمل نه کوي، د هغې مشابهت د یهودو سره دی. نو ځکه په سورة فاتحه کې د هغې نه مونږ پناهي غواړو، غیر المغضوب علیهم، مونږ د هغه خلکو نه ربه بچ کړي چې په هغو باندې غضب شوی دی. حدیث کې د هغې مصداق یهودیان ښودل شوي دي. نو ځکه ملعونین دي، ځکه مغضوب علیهم دي، ځکه د الله د عذاب مستحقین دي. دریمه خبره چې کله د علم وکړه ورسره د عمل وکړه، نو هغې له به خلک دعوتوي. دعوت دا د مسلمان یو لوی اوچت صفت دی. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی. دعوت هغه د الله نبی کو، هر مسلمان به کوي. البته دعوت تر دعوت فرق کوي. د عالم دعوت بالبراهین وي، بالادله وي، د قرآن و سنت په رڼا کې مدلل دعوت د هغو وي. عوامي سړی هم هغه به دعوت کوي، ځکه په دې آیت کې انا ومن اتبعنی، څوک چې ځان ته متبع د رسول وای هغه به داعي وي. ته خپله مونځ کوې، بل مسلمان ته به یې مونځ وکړه. خپله 5 وخته مونځ کوې په جماعت سره، خپل بچي ته به وایه چې راځه بچو مونځ وکړو، د جمع ټیم دی. خپله به حرام نه خورې بچو، اولادونو ته به مو وایه چې بچو حرام نه به ځان ساتئ. خپله به غیبت نه کوې، بچو ته به مو وایه چې غیبت ګناه ده، جرم دی، غیبت به نه کوو. نو د دې وجې نه دعوت د علم ته، عمل ته دا پکار دی، او دا د هر مسلمان ذمواري ده او یو لوی صفت دی.
او کله چې د دعوت کاو دې لارې ته په دې کې به تکلیفونه ګالې په دې کې به تحمل کوې صبر به کوې نو ځکه څلورمه خبره هغه دی الصبر علی الاذى په دې به ته صبر کوې تحمل به کوې برداشت به کوې د زغم نه به کار اخلې د دې وجې نه تعلم او علم او بیا عمل او بیا دعوت دا لازم و ملزوم دی او بل سره خصوصا په دې لار کې تکلیف او زحمت نو د دې وجې نه دا څلور خبرې زده کول هغه لازم دی واجب دی نو ځکه وایي چې یجب علینا واجب دی په موږ باندې تعلم 4 مسائل د څلورو مسالو چې یو دی علم دویم دی عمل دریم دی دعوت او څلورم دی صبر او تحمل دا به مؤمن او مسلمان کوي او دا به د الله دپاره کوي نو دې وجې نه دغه حلقات د الله په توفیق به موږ شروع کوو او د الله نه به پکې مرسته او توفیق غواړو او ستاسو نه به توجه غواړو اهتمام غواړو چې په غور او اهتمام سره د دې نه مستفید شئ او واورئ او بیا د عمل په نیت یې واورئ د دې وجې نه خپل همتونه بړاو کوئ دا نه چې بعضې خلک وایي موږ سره وخت نشته ولې وخت نشته دنیا سره زمونږ او ستاسو احتکاک وي او دنیا حاصلولی شو دنیا ته وخت ورکولی شو او هغه څه چې دین دی جهنم نه پې بچ کیږو جنت ته پې تللی شو الله پې راضي کولی شو نو هغه ته به خامخا وخت ورکوو نو د دې وجې نه همت به اوچت ساتو که مونږ چېرته د مسلمانانو تاریخ وګورو خاص کر د علماو تاریخ وګورو د محدثینو تاریخ وګورو او د اسلامي امت تاریخ وګورو د هغوی ډېر اوچت همتونه وو ته نه ګورې امام بخاري رحمه الله اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري کتاب دی هغه دا کتاب څه د پاسه 1000 احادیث پکې دي د لکونو احادیثو نه دا احادیث چڼ کړي دي او دا په څو کلونو کې مزلې کړي دي یو ملک نه بل ملک ته یو ځای نه بل ځای ته او تر دې چې مکې ته تللی مدینې ته تللی او دارنګه عراق شام او د احادیث د جمع کړي دي او د دې وجه او سبب لوړ همت د دې وجې نه د یو استاذ اسحاق بن راهویه دغه په حلقه کې ناستو نو هغه وایي دا خبره وکړه چې لو ان احدکم که چېرته یو تن ستاسو هغه یو کتاب جمع کی یجمع کتابا فيما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم امام بخاري وایي دا خبره چې واورېده فوقع ذلك في قلبي دا خبره زما زړه ته را پرېوته نو هغې سته همت وکړه او دا صحیح البخاري ولیکه چې نن سبا اصح الكتب بعد کتاب الله صحیح البخاري ټول امت د مقبول کتاب صحیح کتاب په احادیثو کې پس د الله د کتاب نه هغه صحیح البخاري دی نن هرې مدرسې ته لاړ شه که د هر مکتب فکر خلک وي مدارس وي علمای وي نو صحیح البخاري ته قائل دي او هغه په دوره حدیث کې هغه لومړی کتاب دی چې هغه شروع کوي د دې وجې نه امام ذهبي رحمه الله معروف محدث مؤرخ هغه په باره کې راځي چې د هغه د دې علم سبب او تالیف هغه څه شی دی لوړ همت همت یې بړاو یوه خبره باندې چې د ده زړه ته الله واچوله ده نه الله محدث جوړ کړ مؤرخ جوړ کړ په لسګونو کتابونه د هغه تالیفات دي موجود دي سیر اعلام النبلا چې دا تقریبا په 10 جلده کې کتاب دی دا د لیکلی دی د دې د وجې نه وایي یو ځلې استاذ چې زما خط ولیده وایي ویلې هذا خطک یشبه خط المحدثین ستا دا لیک او خط د محدثینو د لیک سره مشابهت لري وایي فحبب الله الی علم الحدیث نو الله ماله دا علم حدیث محبوب وګرځاوه د نو اوس لوی محدث مؤرخ او عالم بالسیر والتاریخ والعلل د جهابذونه د غره په شان لوی علم
هغه امام ذهبي لري. امام مزني رحمه الله دام د اسلامي امت یو لوی عالم دی، د هغه دومره لوړ همت و چې هغه په باره کې راځي الرساله کتاب دی د امام شافعي، دا یې 50 کرته مطالعه کړی، ستوماني احساس یې نه ده کړی. دا یې نه دي ویلي چې وخت نه لرم، دا یې نه دي ویلي چې نشم کولی، بس ده ستومانه یم. فقیه العراق دا یو لوی فقیه دی عبدالله بن محمد، هغه په باره کې راځي چې هغه مغني کتاب چې نن سبا 15 مجلده کې مطبوع دی، متداول دی د علماو سره په دې مکتباتو کې او په کتابخانو کې موجود دی. هیڅ یو داسې کتابخانه به نه مګر هم دا کتاب به وي موجود. یو مرجع دی په فقه کې، هغه 23 کرته دی مطالعه کوي د اول نه تر اخره پورې. نن سبا زمونږ علما دي هغه یو کرت دا کتاب به چېرې نه خلاص کړي، که ضرورت راځي نو هغه کتاب به ګوري، احساس د خستګي نه کوي، دا نه وایي چې وخت مې نه وخت نشته. دارنګه حر بن عبدالرحمن دا یو عالم دی، هغه وایي چې ما طلبت اعراب القرآن، د قرآن کریم اعراب چې دا فاعل دی، دا مفعول دی، دا حال دی، دا مبتدا ده، دا خبر دی، په اعراب کې دا یو مستقل علم القراءات چې ورته وایي، علم الاعراب چې ورته وایي. هغه وایي چې ما په دې کې 45 سنه په دې کې مې 45 کاله تېر کړي دي. الله اکبر. دې ته وایي همت، دې ته وایي الهمة العالیه. دارنګه ابوالوفا چې هغه ته ابن عقیل الحنبلی مشهور عالم دی، امام ذهبي د هغه په باره کې وایي چې الف کتاب الفنون، د دې یو کتاب دی په نامه د کتاب الفنون، هغه په 300 جلد کې د لیکلی. الله اکبر. دې ته وایي لوړ همت، دې ته وایي هغه دین دپاره او د علم دپاره بذل جهد او انرژي او مشقت تیرول. دارنګ عبدالله بن نافع هغه د امام مالک شاګرد پاتې شوی دی، هغه وایي چې 35 سنه ما 15 کاله د امام مالک شاګردي وکړه. نن موږ ورځ دین ته نشو ورکولی. زموږ بچي چې 9 کاله 8 کاله مدرسه کې تیر کړي نو دغه ته موږ نشو تیارېدلی الا من رحم ربه. ای ورونو، بیا دا علم، بیا دغه علم د کتاب و سنت، علم د قرآن و حدیث، هغه علم چې الله پې راضي کېږي، هغه علم چې جنت پې حاصلیږي، هغه علم چې جهنم نه پې بچ کېږي، نو خامخا به وخت ورکوي. د دې وجې نه امام مالک رحمه الله هغه وایي واعلم بأن العلم لا یأتي بالوراثه ولا بالنسب. علم په وراثت نه حاصلیږي، لکه عام مال جایداد چې دا په میراث کې انسان ته رسیږي. علم داسې نه دی. ولا بالحسب، نه په زوزات حاصلیږي، نه په نسب حاصلیږي چې زما پلار شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، عالم دی او امام دی، خطیب دی، بس زه هم عالم کېږم خطیبېږم. کلا وحاشا. بلکې دا یو منهج الهي دی، یو عطیه ربانی دی چې دا حاصلیږي بفضل الله سبحانه وتعالی، دا الله په فضل و توفیق علی من شاء من عباده. هغه چاله وی ورکوي چې هغه الله وغواړي او الله سبحانه وتعالی دا علم بیا هغه له ورکوي. د دې وجې نه قدرمنو مستمعین و مستمعات چې موږ او تاسو کله علم حاصلو، همت به هغه لوړ ساتو، داسې همت چې هغه همت د سلف و صالحینو چې یو څو نموذجه ما تاسو ته هغه بیان کړه. د دې وجې نه دا حلقه زمونږ اولینۍ حلقه ده، د الله په توفیق شروع کړه او دا مسائل احکام دي ضروري، دا به په هر حلقه کې بیانیږي او ستاسو توجه غواړو او د ټولو نه مخکې نیت صحیح کول چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي او الله سبحانه وتعالی دا دین هغه موږ ته را زده کړي او هغه د دغه کتاب چې تفسیر العشر الاخیر
من القرآن الكريم او بیا په دې کې احکام تهم المسلم چې مسلمان لا غډیر ضروری دی اهم دی پکار دی نو دې وجه نه الله سبحانه وتعالى نه زمونږ دا امید دی او رجا ده چې الله سبحانه وتعالى مونږ له توفیق راکړي او تاسو له د اورېدلو او بیا د عمل کولو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها ويترو تازه دی وي هغه څوک چې هغه زما حدیث اوري او بیا د پیغمبر دعا او هغه هستی دعا چې هغه مجاب الدعوت دی هغه شخصیت چې هغه رحمت للعالمین دی امام الانبیاء دی سید المرسلین دی هغه تا د پاره دعا کړي نو دا هغه دعا مقبوله ده تر تازه دی وي خوشاله دی وي هغه څوک چې هغه احادیث اوري احادیث دکې او بیا دا یادې او بیا دا بل کس ته رسوي نو الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو ته په دې احادیثو باندې په دې درسونو باندې او په دې حلقاتو باندې فائدہ حاصله کړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ټولو نه راضي شي او الله سبحانه وتعالی دې توفیق مونږ ټولو راکړي اول ماته د دې د بیانولو د درس کولو او بیا تاسو ټولو مستمعینو مشاهدینو ته د اوریدلو او د استفادې کولو او الله سبحانه وتعالی ته زمونږ زاریم دادا لاس اوچتو چې اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد